السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسې به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسې دپاره یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسې ته زه د فیسبوک څخه د ویډیو ډاونلوډ کولو لپاره تر ټولو زیات چټک خوندور ډاونلوډر درښیم چې په دې سره تاسې کولی شئ چې له فیسبوک څخه هر څومره غټ ام بي سایز والا ویډیو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره په دې باندې له فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کړئ. خو د هر څه نه مخکې دوستانو، تاسو څخه یوه هیله لرم که چیرته تاسو زما په چینل کې نوي یاستئ، تاسو تر څه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو د ویډیو په سر خط باندې لیکل شوي سبسکرایب مې دوستانو تاسې کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بیل نشان چې روځي په هغه باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. نو دوستانو، هغه ډاونلوډر لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. که چېرته ډسکرپشن تاسو ته نه ښکاري، دا کومه ویډیو تاسو اوس مهال ګورئ، دې په دې لیکنه باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې چې کومه ذره خلاصیږي دې ته ویلی شي ډسکرپشن. دغسې به ما لیکلي وي د اپلیکیشن لینک دا دی، یا به لیکلي وي چې د فیسبوک څخه د ویډیو ډاونلوډ کولو ډاونلوډر لینک دا دی. تاسو به راځئ په دې شین خط باندې به کلیک وکړئ، په اسانۍ سره به ځان لپاره اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. او که چېرته زموږ دغه ویډیو تاسو په فیسبوک کې ګورئ، په لومړي سر کې به ما ورته لیکلي وي چې د اپلیکیشن لینک دا دی، نو تاسو به راځئ په دې شین خط باندې به کلیک کوئ، په اسانۍ سره به ځان لپاره د فیسبوک څخه د ویډیو ډاونلوډ کولو لپاره هغه ډاونلوډر تاسو ډاونلوډ کوئ. چې کله تاسو هغه ډاونلوډر ډاونلوډ کړو او ستاسې په فیسبوک کې ګرځئ او مثلا ستاسو دغه ویډیو خوښه شوه، نو چې کله دوستانو تاسو غواړئ چې دغه ویډیو ډاونلوډ کړئ، د ډاونلوډ کولو لپاره به تاسې په دې ویډیو په دې درې ټکو نشانو باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو، لاین تاسو ته راوځي چې کاپي لینک، دلته به تاسې د دې ویډیو لینک کاپي کړئ. چې کله هم لینک کاپي کړو، هغې نه وروسته به تاسې همغه ډاونلوډر خلاص کړئ، کوم اپلیکیشن کوم ډاونلوډر چې تاسې یې ډاونلوډ کړی دی، دا ډاونلوډر به تاسې خلاص کړئ. چې کله دا ډاونلوډر تاسې خلاص کړ، تاسو ته د ډاونلوډر دغسې انټرفیس راوړي. چې کله تاسو ته ګورئ دوستانو، دا تاسو به دلته په دې باندې کلیک وکړئ، بیا هم په دې باندې کلیک وکړئ او بیا په ډن باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم په دې باندې کلیک وکړو، دلته ایډز راځي، د ایډز به تاسې کټ کړئ دې څخه. او ګورئ دوستانو، دلته موږ تاسې ډایرکټ فیسبوک کې لاګین کیدی هم شو. دلته موږ تاسو چې کوم لینک اخیستی دی، هغه دلته موږ تاسې په دې ځای کې پیسټ کوو. چې کله هم لینک پیسټ کړو، موږ دلته بیا په فیس باندې کلیک کوو، یا هم په ډاونلوډ باندې، خو فیس باندې کلیک کوو. چې کله موږ تاسې په فیس باندې کلیک وکړو، موږ تاسو ته یي چې آیا دا ویډیو تاسو ګورئ که دا ویډیو تاسو ډاونلوډ کوئ. خو موږ ورته یو چې نه، ویډیو موږ ډاونلوډ کوو، د انټرنیټ کنیکشن کمزوری دی. نو دوستانو، کله چې تاسې دلته هغه لینک پیسټ کړئ، هغې نه وروسته به تاسې په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ او دغه ویډیو ډاونلوډ به تاسې سره شو. دلته ډاونلوډز کې تاسو خپل ډاونلوډ هم کتلی شئ چې پرون پرې ما دغه ویډیو ډاونلوډ کړی. دلته زما انټرنیټ اوس کمزوری دی، چې زه کله کلیک کوم وایي چې تاسو انټرنیټ کنیکشن کمزوری دی، تاسو بیا کلیک وکړئ، بیا راشئ. نو دوستانو، په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې له فیسبوک څخه هر ډول چټک ویډیوګانې تاسو ډاونلوډ کړئ. نو په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو راسره خوښه شوې وي.